د کابل او غزني ترمنځ غځېدلي دوهم لاین سړک د رغولو چارې پیل شوې. په همدې پاره جوړو شوو مراسمو کې د اسلامي امارت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال وویل مواصلاتي لارې د هیواد په اقتصادي پرمختګ کې زیاتې اړینې دي او د غزني او کابل ترمنځ د دوهم لاین سړک د جوړولو افتتاح کوو. په لومړي قدم کې د دغې لوی او ستراتیژیکې پروژې د پیل له امله ټولو هیوادوالو ته زیاته مبارکي وایم. دا روښانه ده چې مواصلاتي لارې د یو هیواد اقتصادي ودې پرمختګ او نښلېدو اساسي جز تشکیلوي. دغه سړک چې 111 کیلومتره اوږدوالی لري له جملې د کابل له کمپنۍ د میدان وردګ ولایت سیدآباد ولسوالۍ تر ټوپ دښتې پورې په 2 فازونو کې چارې بشپړې او په راتلونکي 3 کلونو کې به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. دا سړک د شیخ صاحب مبارک په امر باندې په عقل و بر باندې جوړیږي. دغه سړک د ارغندوی څخه تر غزني پورې 111 کیلومتره دی. په دې سړک کې 594 پلچکه دي، نه 40 کیلومتره. و دغه شرکت ته چې نن یې افتتاح کړی ده و دا شرکت ته ورکول شوی دي. 2 کیلومتره پاتې دي، هغه د نورو 2 شرکتو سره کول شوی. افتتاح کې موږ او تاسې شتون او ګډون لرو چې د موږ او د تاسې د جنوبي ولایاتو د ټولو ولایتونو هغه ستونزې هغه مشکلات به د دغه افتتاح سره انشاءالله په وخت تېرېدو سره حل کیږي. پروژه په 2 سیکشنونو یا په 2 برخو ویشل شوې ده چې لومړی سیکشن یې د کابل د کمپنۍ نه د میدان وردګ ولایت موږ تورې تیږې ورته وایي چې 40 کیلومتره دی. په 1.5 کال کې بحر برداری او هغه ته سپارل کیږي او دوهم سیکشن به په همدې ترتیب باندې په 3 کالو کې ګټې اخیستنې ته سپارل کیږي. د ویلو ده چې د میدان وردګو له سیدآباد ولسوالۍ تر غزني ولایته دوهم لاین سړک چې 2 کیلومتره اوږدوالی لري چارې به یې له ډیزاین وروسته پیل او په اساسي او معیاري ډول به له رغولو وروسته ګټې اخیستنې ته وسپارل شي.